اور په بل مکړه پیرزو خپلا کباب شه وهم نوع تناجي له هر عذاب شه. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. وهم نوع تناجي لهر عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځینې هغه مسائل دي چې هغه مربوط دي زموږ خویندو پورې. زموږ په ټولنه کې پر ښځو یو ظلم دا کیږي چې په اکثرو کورنیو کې د پیغلې مور او پلار یا د پیغلې مور او پلار نه بلکې د دې نور ولي که هغه وروري او که ترې وي د پیغلې د غوښتونکي دیانت او اخلاق ته نه ګوري. یعنی هغه څوک چې د مرکې او د رشتې لپاره راځي د هغه دیانت ته، د هغه دینداري ته، د هغه اخلاقو ته اصلا نه ګوري، بلکې د هغه چا غوښتنه مني چې مالدار او یا قدرتمند وي، اگر که د دین له پلوه هغه کمزوری او بد اخلاقه وي، خو چې پیسې ولري او یا قدرت ولري د هغه غوښتنه او د هغه مرکه منل کیږي. نو په دې طریقې سره دوی د دغې پیغلې دینداري له خطر سره مواجه کوي. او دا ځکه که پیغله دینداره او د ښو اخلاقو خاونده وي او خاوند یې بد اخلاقه او د دینداري له پلوه کمزوری وي، نو حتمی ده چې دغه پیغله د دغه دینی کمزوري او بد اخلاقي تر تاثیر لاندې راځي. او د وخت په تیریدلو سره به دغه پیغله بیچاره هم د دیانت او اخلاق له پلوه کمزوره کیږي چې د دې بد تاثیر بیا د دوی په کورنۍ باندې او د دوی په اولادو باندې هم پرېوځي. نو ځکه اسلامي شریعت او د اسلام مقدس دین دا امر کړی دی چې تاسو د ښو اخلاقو او دینداره سړي مرکه په خپل لور یا خور باندې قبوله کړئ، او دا مه ردوئ که د هغو مرکه تاسو قبوله نه کړئ نو د ځمکې په سر به لویه فتنه او فساد پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا اخطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه والا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو کورنۍ ته څوک د مرکې لپاره راشي او هغه دینداره او با اخلاقه انسان وي، نو د هغې پیغلې غوښتنه چې دوی کوي ده هغې ته تاسو په نکاح ورکړئ، او که دا کار تاسې ونه کړئ نو د ځمکې په سر به لویه فتنه او فساد پیدا شي. او شک نشته په دې. نن په تاسف سره باید ووایم د هغه چا مرکه منل کیږي چې هغه صاحب د قدرت او صاحب د پیسو وي، د مال وي، اگر که هغه د دین له پلوه د اخلاقو له پلوه هغه ډیر کمزوری وي، فاسد الاخلاق وي، خو د هغه مرکه منل کیږي، چونکه دا مظلومه بیا دینداره ده، د ښو اخلاقو خاونده ده، او د دې خاوند بد اخلاقه او بېدینه دی، نو د هغه بد اخلاقی او د هغه بیدینی په دې پیغلې باندې هم تاثیر کوي، او د وخت په تیریدلو سره به دا بیچاره هم د دیانت او اخلاقو له پلوه کمزوره کیږي چې د دې بد تاثیر بیا د دوی په کورنۍ حتی د دوی په اولادې باندې پرېوځي. نو دا د مور و پلار مسئولیت دی چې د خپل اولاد ته دوی متوجه اوسي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، او یو د هغو حقوقو نه چې اولاد په خپل مور و پلار باندې لري حق دا دی چې هغه کله حد د بلوغ ته رسیږي هغه ته ازدواج وکړي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي،
او که حد بلوغ ته ورسیږي بیا هم هغه ته ازدواج ونه کړي کمې ګناه ته چې دا رسیږي د هغه وبال او د هغه عذاب به د دې په پلار باندې وي. امام بخاري رحمه الله په دې هکله باندې مستقل بابونه ایښي باب عرض الرجل ابنته او اخته على اهل الخیر. همدارنګه بل باب امام بخاري رحمه الله ایښی دی باب عرض المرأة على الرجل الصالح. خو نن متاسفانه زمونږ هغه دودونو او هغه رواجونو موږ د دین نه لرې کړي یاستو چې هغه اصلا زموږ هغه رواجونه د اسلام مقدس دین سره تړاو نه لري. نه، الحمدلله موږ مسلمانو راشئ د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدئ. څه چې الله وایي او څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ته غاړه کیدئ. د خپل هغه رواجونه او هغه دودونه چې دین سره تړاو نه لري هغه ته شا کړئ. په آخرت کې الله ستا د رواج نه تا نه پوښتنه نه کوي، ستا د رسم نه الله هلته پوښتنه نه کوي. الله تا نه دا پوښتنه کوي چې کوم حکمونه ما تا ته لیږلي وو آیا هغه ته عملي کړه که دې نه کړل؟ هغه څه چې دین تا ته ویلي وو ته هغه عملي کړه که دې نه کړل؟ الله نه به ځان ته تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم. دویمه عمده مسئله هغه د دوه ښځو ترمنځ بیعدالتي ده چې دې ته هم د اسلام په مقدس دین کې ستره ګناه ویل شوې ده. نو که زموږ یو مسلمان ورور دوه ښځې یا درې یا څلور ښځې ولري نو په هغه باندې دا لازم ده چې د دیو ترمنځ په نفقه کې، په جامه کې، په معامله کې او د ژوند په ټولو چارو کې دا هغو سره عدالت وکړي. او که دا سړی د خپل ښځو او د خپلو میرمنو په نفقه، په جامه او په معامله کې عدالت نه کوي نو دا ظلم او ناروا عمل دی. ځکه هغه انسان سره که ویره وي چې زه به د ښځو ترمنځ عدالت ونشم کولی نو هغه ته روا نه ده چې بله ښځه په نکاح واخلي. الله رب العزت فرمایي په سورة النساء کې فإن خفتم الله تعدلوا فواحده. الله وایي که چیرې تاسو سره ویره وي چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ نو بیا درته یوه ښځه کافي ده. نو د اسلام مقدس دین دا لارښوونه کوي موږ ته هر هغه څوک چې څو ښځې ولري، دوه، درې یا څلور، نو په هغه باندې واجب دی چې د دوی ترمنځ په خوراک، پوښاک، په راکړه واکړه او په نوره معاشره کې مساوات او عدل وکړي. او د هر یوې لپاره باید جدا جدا او بیله بیله هستوګنه تیاره کړي. ځکه هر هغه خاوند چې د خپلو ښځو په حقوقو کې عدل او برابرۍ نه کوي هغه به د قیامت په ورځ ګزنډ وهلی راپاڅي او داسې به روان وي چې خپل ځان سره به یو لاس او یو پښه او نور نیمایي بدن راکاږي. هغه به فلج وي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد الشقيه ساقط. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دوه ښځې ولري او یوې ته په هغې بلې باندې په استوګنه کې، په جامه کې او په نور ژوند تیرولو کې فوقیت او بهتري ورکوي نو په ورځ د قیامت کې به یې د بدن یو طرف غورځېدلی وي، د الله حضور ته به روان وي او یو طرف به د دې فلج او ساقط وي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې تاسو د ډیرو ښځو خاوندان یاست، دوه ښځې یا درې ښځې یا څلور ښځې لرئ، تاسو نشئ کولی چې د ښځو پر منځ کې عدل وکړئ. اگر که تاسو ډیر حریص هم یاست کوشش کوئ چې زه به د ښځو په منځ کې عدالت او انصاف وکړم خو بیا هم نشئ کولی نو آخر کې به تاسو داسې شئ چې مخ به وګرځوئ له یوې ښځې څخه په کامل مخ ګرځولو سره یوې نه به مخ وګرځوئ دا به د ځوړندې په شان پرېږدئ او ټوله توجه به تاسو بلې ته اړولې وي. دا حالت موږ او تاسو په خپل ټولنه کې حتی په خپلو کورنۍ کې وینو. خو دا انسان باندې الله رب العزت حضور ته ورځي او الله به ترې پوښتنه کوي. او هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د الله په حضور کې بدریږي و احد الشقیه ساقط
او یو پلو به ټول ساقط وي، فلج به وي، او د خپل دا یو بدن به ټول ځان پسې راکاږي، د الله رب العزت حضور ته به اردرومي. الله رب العزت دی په موږ باندې رحم وکړي او موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، په ځانګړې توګه هغه ورونو ته چې هغه 2 یا 3 یا 4 ښځې لري، چې د هغو په حقوقو کې، د هغو په نفقه کې، د هغو په مسکن کې او د هغو په جامه کې برابروالی او مساوات وکړي. کنې د الله په حضور کې به الله که سخت مسئول وي او الله به ترې پوښتنه کوي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. فلسفه د ژوند له بلې خوا مه غواړه، فلسفه د ژوند له بلې خوا مه غواړه، په خپل کور شاکر د خپل نازل کتاب شه، وهم نوع تناجي له هر عذاب. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. یعنی که څو ښځې ستاسو په نکاح کې وي او دا ستاسو په وس کې نه وي چې د زړه مینه او په هر امر او کار کې تاسو مساوات، برابري او رعایت له هر یوې سره وکړئ، نو داسې ظلم او تیری هم مه کوئ چې تاسو بیخي یوې لورې ته وښویږئ او یوې لورې ته تاسو میلان وکړئ او هغه بله ښځه همغسې په منځ کې ځوړنده پرېږدئ، نه یې خوشحاله او آرامه ساتئ او نه یې جلا کوئ چې له بل چا سره خپله نکاح وکړي. نو دا واقعا ظلم دی، دا زیاتی دی د دې ښځې په حق کې، او داسې انسان به د الله رب العزت په حضور کې مسئول وي او الله به ترې پوښتنه کوي. چا خو چې یو واده کړی وي چې دویم واده وکړي، زړه ښځه بیچاره بیا بیخي ښځه نه وي، هغه ته د انسانیت په سترګو باندې نه کتل کېږي، او واقعا دا ظلم او زیاتی دی. خو د اسلام مقدس دین دا وایي که چیرته د خاوند یوې ښځې سره د زړه مینه زیاته وي او د بلې سره د زړه مینه کمه وي، نو په دې باندې خاوند مسئول نه دی او هغه لپاره څه ګناه نشته، ځکه چې د زړه محبت او د زړه میلان د انسان د واک څخه بهر وي، دا د انسان په قدرت کې نه وي، خو دا په دې شرط چې په هر امر او کار کې د مساوات او برابري رعایت له هر یوې سره وکړی شي. که یوې سره د زړه مینه زیاته وي به، خو په نفقه، همدارنګه په استوګنه، په جامه او په نوره معاشره کې باید مساوات ولري. که د زړه مینه یوې سره زیاته وي، هغه به زیاته وي، ځکه د زړه محبت او د زړه میلان د انسان په واک کې نشته دی. د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل: یا الله، دا هغه عدالت او تقسیم دی چې زما په واک او زما په اختیار کې دی. یا الله، دا هغه عدالت او تقسیم دی چې دا زما په واک او زما په اختیار کې دی. یا الله، ما مه ملامته کوه د هغه شي په باره کې چې ستا په واک کې دی او زما په واک کې نه دی، چې هغه د زړه محبت دی. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مینه حضرت عایشې رضی الله عنها سره د نورو ټولو نه زیاته وه. په نورو امورو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت کوه، برابروالی ساته، خو د زړه مینه عایشې سره زیاته وه، نو ځکه یې ویلې چې یا الله، دا هغه عدالت او تقسیم دی چې زما په واک کې دی، نو یا الله ما مه نیسه د هغه شي په باره کې چې هغه ستا په واک کې دی او زما په واک کې نشته، چې هغه د زړه محبت او د زړه مینه ده. نو د ښځو ترمنځ خاوند باندې دا لازم دی چې عدالت وکړي او مساوات وساتي. اگر که هر څومره یوه ښځه بوډۍ او زړه هم وي او که هغه مریضه هم وي، نو چې د هغې وار راځي، نو باید چې خاوند دلته د انصاف او د عدالت نه کار واخلي، هغه معلق او ځوړنده پرې نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به چې د یو سفر اراده وکړه او غوښتل به یې چې د خپلو بیبیانو څخه یوه د ځان سره یوسي او ځان سره دې سفر ته بوځي، نو د هغوی ترمنځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرعه کشي کوله، خڅنه به یې واچوله
نو د چا نوم به چې راووته نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره په سفر کې ملګري کوله. داسې به نه کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل په خوښه باندې یوې بیبي ته ووایي چې ته به ما سره په سفر کې ځې او هغه بله پرېږدي. رسول الله دا نه غوښتل چې هغوی ناراضه شي، بلکې د هغوی ترمنځ به رسول الله قرعهکشي وکړه چې د هر چا نوم به راووت هغه به رسول الله ځان سره بوله. خو نن چې دویم واده وشه زړه بیچاره نوره ختمه ده چې چیرته سفر وي او چې چیرته چکر وي او تلل او راتلل وي هغه نه وي ده چې هر طرف ته روان ځان پسې تړلی. دا نه، دا ظلم دی، دا بې انصافي ده، دا بې عدالتي ده. باید چې د ښځو ترمنځ عدالت وشي او د الله ویره انسان په خپل زړه کې وساتي. ان تر دې پورې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض وفات په وخت کې کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري شیبې وي د خپلو ټولو بیبیانو نه په اجازه او رضایت سره د عایشې رضی الله عنها سره اوسېده او د هغه په کور کې ژوند تیر کړ. کله چې د رسول الله د ژوند آخري شیبې نو ټولو بیبیانو نه اجازه واخیستله چې زه به د خپل د ژوند آخري شیبې د حضرت عایشې په کوټه کې تیروم چې هماغلته رسول الله وفات شه او هماغلته دفن شه. او عایشې رضی الله عنها په دې باندې ویاړ او افتخار کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري شیبې زما په کوټه کې تیرې شوې او د هغه سر زما په غیږ کې و چې هغه د عید اجل طلبی کوي. حضرت یحیی بن سعید رحمه الله وایي چې د حضرت معاذ ابن جبل چې ډېر جلیل القدر صحابي دی د محمد رسول الله د هغه دوه ښځې نو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د دې دوه ښځو ترمنځ دومره عدالت او انصاف کوه چې کله به د یوې ښځې وار و نو حضرت معاذ بن جبل به د بلې ښځې د کور نه اودس هم نه کوه. بیا دواړه ښځې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه سره شام یعنی سوریې ته لاړې او هلته دواړه په یو ځل بیمارې او دواړه یو ځای ناجوړه شوې او دا د الله رب العزت شان و چې دواړه هم په یو ورځ باندې وفات شوې. دا د الله شان و. او یحیی بن سعید رحمه الله وایي چې په هغه ورځ باندې خلک ډیر مصروفه ول نو د دې وجې څخه هغه دواړه په یو قبر کې دفن کړي. نو حضرت معاذ ابن جبل په دې وخت کې ګوره عدالت ساتي. هلته یې قرعه کشي وکړه، خڅنه او پچه یې واچوله چې کومه په قبر کې لومبی کیښودی شي. معاذ ابن جبل داسې نه کوه چې یوه اول په قبر کې کیدي بله ورپسې، بلکې هلته هم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه پچه واچوله چې کوم یوه باید مخکې او لومبی په قبر کې کیښودلی شي. دې ته وایي عدالت، دې ته وایي انصاف. حضرت یحیی بن سعید فرمایي چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دوه ښځې وي چې کله به یوې سره و نو د بلې سره به اوبه هم نسکلي. نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه هغه ورونو چې تاسو د دوه د درې او د څلورو ښځو خاوندان یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قول د ټولو مسلمانانو لپاره تعلیم او ښودنه ده او په هغې باندې عمل کول لازم دي چې باید مسلمان په هغې باندې عمل وکړي چې په عمل کولو کې به الله رب العزت تا ته عزت د دنیا او د آخرت درکوي. او چا چې د رسول الله په قول او د رسول الله په عمل باندې عمل ونه که هغه به ذلیله په دنیا کې وي او ذلیله به په آخرت کې وي. نو تاسو د رسول الله عمل وګورئ چې هغو ښځو سره څنګه ژوند تېروه. همدارنګه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هر کار او کردار او د هغو د ژوند سیرت او معاشره د ټولو مسلمانانو لپاره پند، نصیحت او عبرت اخیستل دي. تاسو د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ژوند ته وګورئ چې هغه خپل ژوند دوه ښځو سره څنګه تیر کړی. خو د اسلام مقدس دین دا هم وایي که خپل یوه ښځه د خپل وار بلې ښځې ته اوربخي نو دا کولی شي. په دې صورت کې بیا د خاوند څه ګناه نشته دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلې ښځې چې زما بنه کېدله د حضرت سعودي عمر زیات شي نو هغې ویلې چې د الله رسوله چې ما د خپل وار حضرت عایشې رضی الله عنها ته وربخلی. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها لپاره دوه نوبته وګرځول، یو د خپل نوبت او بل نوبت هغه چې حضرت سعودي دې ته وربخلی و. نو که غواړئ چې د ژوند په ټولو چارو کې کامیاب اوسئ
د دنیا او د آخرت ژوند په عزت کې اوسي نو راشئ د الله اوامر ومنئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل او قول نه عبرت واخلئ. د صحابهو د ژوند د کردار او د هغو د سیرت نه عبرت واخلئ او په خپلو اولادونو باندې ظلم وکوئ. هغه حقوق چې اولاد په تاسو باندې لري هغه تاسو مراعات کړئ. داسې نه چې یو کس صاحب د مال او د قدرت وي د هغو د پیسو په مقابل کې خپل اولاد پې خرڅ کړئ اگر که د 3 ښځو خاوند وي او عمر 15 کاله او تاسو د 15 او د 20 کالو نجلۍ هغه ته په نکاح ورکړئ. دا دیو سره ظلم دی. د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه. فخپل کور شاکر د خپل نازل کتاب شه وهم نوع تناجي له هر عذاب شه اور په بل مکړه پیرزو خپله کباب شه وهم نوع تناجي له هر عذاب شه دا جیفه دنیا نور څه کړې زړه ترې ټول کړه دا جیفه دنیا نور څه کړې زړه ترې ټول کړه د عقبه او دین د لوړ فکر عقاب شه وهم نوع تناجي له هر عذاب شه اور په بل مکړه پیرزو خپله کباب شه وهم نوع تناجي له هر عذاب شه